ژوند په احتجاجي کمپ کې دا وایي پاکستان ته یې له دې وجې سفر وکړ چې ژوند به یې خوندي وي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو دلته یې ژوند همداسې په احتجاج کې دی. صنف نو بودم د افغانستان، میخواستم درس بخوانم. په افغانستان کې په نهم ټولګي کې وم. ما غوښتل درس ووایم خو نه شو. هلته طالبان راغلل او موږ تصمیم ونیو چې دلته دویم هیواد ته راشو. موږ فکر کوو چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره امن دی، مګر امن نه دی. زه دلته هم له زده کړو پاتې شوم او زه غواړم چې یو امن هیواد ته ولاړه شم. په افغانستان کې مې درس ویلو، خو اوس چې دلته راغلی یم دلته په ټولګیوالو پسې خفه شوی یم. زه غواړم افغانستان ته ولاړه شم، خو مګر هلته نشم تللی ځکه جنگ دی، خطر دی او ښوونځي هم بند دي. که برم افغانستان رفته نمیتونم، اونجا جنگ است، خطر است و هم مکتبا بند است. د احتجاج کوونکو د اسلام آباد له یوه پارک څخه کمپ جوړ کړی او له تیرو څه باندې 3 میاشتو یې ژوند او احتجاج هم دلته دی. دلته اکثریت هغه کورنۍ دي چې هیڅ یوه هیواد نه دي قبول کړي، خو ځینې یې بیا داسې هم شته چې لومړی ورسره ژمنې سوې وي خو وایي اوس یې هیر کړي دي. دلته چې زه رالم نو زه دلته له یونیسیار سره په راجستر سوم، به حساب دا کیس له جرمني ته ریفر کړی دی، خو چون 2 کاله مخکې د پاکستان حکومت موږ ته اگزیټ نه راکوي او جرمني دا اگزیټ دا بیان نه پرې کوله، نو موږ ځنډ پاتې سو. نو اوس کله چې نوی حکومت راغلی په جرمني کې دوی بالکل زموږ دغه اگر چې موږ ته دغه تیر وړوکی اختر چې تیر سو، موږ ته ویل چې تاسو موږ انتقال کړو. نو کله چې دا نوی حکومت راغلی جرمني کې نو زموږ کار یې وځنډوی. اوس نو موږ ته نه رد جواب راکړی دی نه اوکې. په دې پارک کې احتجاج کوونکي وایي دوی د اړینو توکو او ان د درملنې په موخه هم له دې پارک څخه بهر وتلی ځکه نسی چې بهر یې پولیس نیسي او بیرته یې افغانستان ته لیږدوي. هوا مخ په سړېدو ده ځکه ژمی را روان دی. موږ دلته له مختلفو ستونزو سره مخ یو. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو، د درملنې لپاره درمل او ډاکټر هیڅ شی نه لرو. حتی د دې سیمې په نږدې روغتون کې موږ ته اجازه نه راکوي چې د درملنې لپاره ولاړ سو او زموږ ناروغان په دې خاطر نه مني چې موږ کارت نه لرو، پاسپورت نه لرو او ویزه نه لرو. نو موږ چیرې ولاړ سو؟ ناروغ مو ومري. د همدې ټانې پولیس اوس ماخاوند د زرګونو تورونو او دروغ وعدو په بهانه یوړه چې هلته یوه فورما د هغه امضا کړه، خو دوی پولې ته یوړه او په ډیرو ستونزو یې ځان له تورخمه تر کابل ورسوه، خو اوس د واپسې پیسې نه لري. مشکلاتی که بیرون از پارک داریم وقت ما میریم آب هم مهمترین هغه ستونزې چې موږ له پارک بهر لرو تر ټولو مهمه هغه د څښلو اوبه دي چې موږ کاروو. دا اوبه چې همدې پارک او مسجد ته نږدې فلټر کې دي موږ له هغې ځایه راوړو. بیرون په ډیره ویره کې اوسو ځکه هره دقیقه همدا فکر کوو چې اوس به پولیس راځي او له موږ به یو تن نیسي. د اوبو راوړلو پر مهال 2 تنه وهم نیول شول. تشنابونه له موږ ډیر لري دي او دلته د خلکو شمیر ته په کتو ډیر کم تشنابونه دي. افرادی که اینجا هستیم خیلی زیادن. ما خود ما در یک معاشره اقتصادی موږ دلته د اقتصادي او امنیتي ستونزو په یوه دایره کې راګیر یو. حتی نسو کولی چې بیرون ولاړ سو او هلته د ځان لپاره خوراکي توکي واخلو او پاخه یې کړو. هیڅ هم نسو کولی. هغه خلک چې ویزې هم لري موده یې ډیره کمه پاتې ده او اوس په دې ویره کې دي چې که موږ هم په دې بهانه ونیسي چې د ویزې وخت مو ختم یا کم پاتې دی نو دا خلک دلته د لوږې او تندې په دایره کې نور هم راګیریږي. موږ هیڅوک هم نه لرو چې غږ مو واوري. قرار میگیرن. اصلا ما کسی نداریم که صدای ما را بشنوه. په داسې حال کې چې پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په شمول په ټولو لویو او وړو ښارونو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي، دوی احتجاج هم په ویره کوي ځکه چې پاکستانی پولیس یې کله هم نیولی او بیرته لیږدولی شي.